السلام علیکم. څنګه چې له ملګرو ښه جوړې زه به څنګه چې په نن کې وکتله مفکورې ته به ځو. د رنګونو اتڼ دی او دوه ایونټس دي، ورپسې بیا یو مکالمه هم ده څه ته چې سټډي سرکل ویلی کېږي، نو دواړه به کور کوو. تاسو ته به د مفکورې سیل هم درکړو. باچا خان مرکز ته راورسئ نو بلکل مخامخ دا مفکوره ده، چونکې اوس لکه پروګرام دی نو کار شروع دی. دا شوه زمونږ مفکوره، صحیح ده. بیسمنټ ته به راکوشئ او خپلې چپاړې وغیره به وباسئ او لطیف لالا ښه تبادب لګیا دی مراد سره ایونټ دپاره تیاری کوي. دا زمونږ بابا، دا شو زمونږ ریسپشن، صحیح ده. جلال خلیل سمی صاحب سره ولاړ، هغه شو فطرت، سکندر، دا زمونږ بل مېلمه مفتي صاحب لګیا دی. مفکوره ریسرچ ډیولپمنٹ سنټر یو رجسټرډ اداره ده. دا کوشش کوي چې د ادب، د تعلیم او د تیاتر تر لارې د قومي ارتقا شعور او د هغې په پراختیا کې او د هغې په وده کې خپل کردار ادا کړي. تر دې دمه پورې موږ صرف کتابونه چاپ کول، ریسرچ بیس کتابونه، ادبي کتابونه به کوم رالل، مطلب شعري کتابونه هغه به کې هم رالل. خو اوس د هغې سره د مکالمې په نوم باندې یو خپرونه هم موږ شروع کوو. نن د رنګونو د اتڼ په نوم باندې د یو پروګرام و چې هغې کې ملګري راشي، پینټینګز وکړي، عام څوک راشي چې د پینټینګ خواهش لري چې هغوی پینټینګ وکړي. داسې به مکالمه راباندې شي. داسې د ماشومانو لپاره د رڼابند په نوم باندې میګزین، داسې د ایچ ای سی نه اپروډ موږ کوشش کوو چې یو ریسرچ جرنل د صدریا په نوم باندې شروع کړو. نو څیزونه دي، کارونه دي په دې ځای کې شروع دي. دغه منظورونه د ملګري خوندي کړل، تاسو به هغه هم وګورئ. موږ به کوشش کوو چې د تعلیم، د ادب او د تیاتر تر لارې د قومي شعور د ارتقا او د نوبه د پراختیا لپاره کومې هلې ځلې شروع شوي دي، خلک کار کوي. موږ غواړو چې موږ هم په هغې کې د خپلې برخې کار وکړو. ډېره مننه. د ریاض غفور صاحب مفکورې ته د راتګ ډېره مننه کوو. موږ ټول مشران راغلي دي، افغانستان د کونسل مشران راغلي دي، نور هم فضل راغلي دي، تاسو ټول ډېر درنې تاسو راغلي دي. موږ چې دا څه خپلو کې کېنو او دا چې کوم خلک خپلو کې چې ناستې شو نو هغوی به راځي، هغوی به کېنو چې څوک هم چې د کوم سوچ خلک دي، د کوم رنګ خلک دي، د کوم قد او قامت خلک دي، د کومې پیشې خلک دي، د کوم مذهب خلک دي، د کوم سیاسي ګوند خلک دي، موږ ورته مفکوره ته لاره پرانیستې ده. هر څوک راتلی شي، خبرې له هر څوک راتلی شي، جنګ موږ نه کوو او خبرې له هر څوک راتلی شي. موږ ورسره خبرې کوو، موږ ورسره مکالمه کوو، موږ یو مفکورې، یو نفسیات هغه ډیولپ کوو او موږ کینو، موږ سوچ شروع کوو دې خبرو ته. زه بیا ستاسو د ټولو د راتلو د مننې تکلف کوم
دا موجوده چې کوم ماحول جوړ دی سیال لګیا دی مفتی لګیا دی کتاب دی قلم دی حسن دی رنگ دی نو زه به دا ووایم چې په دنیا کې تر ټولو غټ نعمت چې دی هغه حریت دی که تر څه حده شته حریت او ازادي که هغه فکري ده او که هغه وجودي ده او که غیر وجودي ده دا تر ټولو لوی نعمت دی په دنیا کې نن چې دا دلته مونږ ناست یو او کوم رنګیني ده د دې قایم ساتل مونږ غواړو هغې دپاره به د تخلیقي او تنقیدي فکر د ازادۍ لپاره یو ډېره پراخه زمینه جوړول پکار دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول سر خو ټول بتون بتون مینا مخوري ډېر شکریا ادا کوم چې دا شانت کې پروګرامونه راجوړي چې باندې کې نن د رنگونو اتړ په باندې ډېر پروګرام شو تاسو وینئ چې بلا رنگونه تصویران لینډسکیپ او پورټریټ او ماډرن کیلیګرافي اسلامي کیلیګرافي ریئلسټک کیلیګرافي ریئلسټک نه ریئلسټک آرټ چې کوم دی هغه شو او ټریډیشنل کیلیګرافي شو ډېر ښه فنکاري چې بالکل د نېشنل لیول کار باندې شوی دی او ډېر په خوارۍ باندې را جوړ شوی نو باید چې موږ دغه سیس ته فلاور وکړو دا موږ اپریشیټ کړو او دغه ژوند دی او په دې سره موږ ژوند نه په دې بنیاد باندې د رنګونو په بنیاد باندې څنګه چې ژوند بل هر رنګونه لري دغه شان د رنګونو په دې اتڼ کې هم د رنګونو یو ژبه د کینوس ته بخلې شوې ده ډېره مننه ستاسو د ټولو بیا هم لکه هیله لرم چې بیا به راځئ او موږ سره به دغه شان کې بل خپل ساتنه شوي ډېره مننه